او بله مهمه خبره، اکثره افغانان چې راځي یا نور مهاجرین چې راځي د مکسیکو د لارې چې راوړي، دغه تیوانا ښار چې دی اکثره یې دلته راځي. چې په دیوالونو باندې خلک امریکې ته اوړي، دغسې دیوالونه دي په همدغه لارو باندې د مهاجر چې راځي د نور ملکونو نه دغسې لارو باندې. السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ملګرو، د امریکې سرحد سره په کالیفورنیا کې دغلته یو ښار دی تیوانا په نوم باندې نومیږي. نو هغه ښار ته راغلی ما او بیخي د امریکې د سرحد کې دی، یعنی خوا په خوا د څنګه چې راواوړې سرحد ته بس همدغه ښار شروع کیږي او ډیر کافي فرق د امریکې ژوند کې او دلته لیدلی کیږي. یعنی داسې فکر نه کې چې دغه ښار به د امریکې سره سرحد ولري. یعنی همدا اوس چې کوم ځای کې زه یم د دې ځای نه امریکا د سرحد 3 کیلومتره لرې دی. زه دا کیمرا اړوم تاسې ته یې ښیم. د دې ځای دا ژوند مکمل متفاوت دی. دا تیوانا په نوم باندې نومیږي، د امریکې د مکسیکو د امریکې سره سرحدي ښار دی. زه دا کیمرا اړوم. او بله مهمه خبره، اکثره افغانان چې راځي یا نور مهاجرین چې راځي د مکسیکو د لارې چې راوړي، دغه تیوانا ښار چې دی اکثره یې دلته راځي. د دې جنبې قسمه قسم لارې، هغې لارو باندې د امریکې ته دیوال باندې یا د دیوال نه لاندې اوړي، امریکې ته ځان رسوي. دا اوس د سهار تقریبا 10:30 بجې دي د سهار او دغه ښار د خلکو په وینا د خبرونو په وینا خطرناکه ښار هم دی. نو دا تاسې اوس ګورئ مکمل د دې ژوند د امریکې متفاوت دی. دغسې دوکانونه لکه دا چې دي اوس دا اوس اوله دا په دغه کې نشته دی، په امریکا کې داسې دوکانونه نه اجازه نه ورکوي او دغلته دا دی شته دی. دا ګورئ ملګرو سړک په غاړه باندې دا شیونه ایښي دي ښایسته، ډېر جالبه ځای دی دا، مکمل ښایسته. ژوند دلته ډېر نور ارامه باندې دی، یعنې چې په منډه باندې ژوند نه دی چې ورته ګورې، ژوند یې ډېر ارامه دی. دا ګورئ دا بل ځای دی جالبه، دغه جوړ کړي دي او بس دا د هوټلونو والا دی. ګراسیس امیګو، د دې ژبه هم اسپانوي ده، اسپانوي کې غږیږي دا خلک. او بله جالبه خبره ده، باوجود د دې لکه څنګه چې ما مخکې ویلې هغه مخامخ غونډۍ چې ښکاري دغه غونډۍ نه خو امریکا ده، خپله کالیفورنیا ده او یعنې بیخي سرحدي ښار دی، خوا په خوا دی. اکثریت خلک دې په انګلیسي باندې بیخي نه پوهېږي. دا یې بله یوه جالبه خبره ده چې دومره نږدې یو ملک سره اوسئ. ما په نظر باندې سړی خو حد اقل یو څه ناڅه انګلیسي باندې پوه شي او دی بیخي نه پوهېږي. ډېر جالبه ځای دی. ښه ملګرو، دا مخامخ دیوال چې ګورئ د دې غونډۍ د پاسه دغې نه خوا امریکا ده او زه اوس په مکسیکو کې یم. نو همدغه دیوال په نوم مو اورېدلی چې په دیوالونو باندې خلک امریکې ته اوړي، دغسې دیوالونه دي په همدغه لارو باندې د مهاجر چې راځي د نور ملکونو نه دغسې لارو باندې اوړي. دا ګوره بره دا دیوال دی، هغه دی لاندې هم تللی دی. ګوره دغه دیوال چې دی یعنې همدا اوس موږ د امریکې سرحد سره یو. ګورئ دغه دیوال اخوا چې دا امریکا ده او دې خوا دا مکسیکو ده. ګورئ دا دغه مخامخ. ښه ملګرو، دا چې دی دې ته روزریتو وایي. ښه همدغه تیوانا ښار چې دی هغې نه ورته نیم ساعت لاره ده، خو دا هم خپله د امریکې سره دلته سرحد لري او دلته ډېر زیات سیاحین راځي، دا ټورستان ډېر زیات راځي دلته. نو د نړۍ د هر ځای نه ورته خلک راځي ځکه د بحر په غاړه باندې ډېر یو ښایسته ځای جوړ شوی دی. ګورئ مخامخ بحر دی دا دی. ښه دغه مخامخ چې دی دا بحر اوقیانوس دی، هغه د نړۍ ټولو نه غټ بحر چې دی همدغه دی. او موږ د دې بحر خوا ته رالو او دلته رستوران دی، دې رستوران ته ورځو انشاءالله.
دا د خلک ولاړ دي کوشش کوي چې دا ګوره روزریتو بم به ورسره لیکلی دی دا خلک ولاړ دي چې مطلب راځئ زمونږ رستورانت ته راشئ موږ سم رستورانت ته ځو ماسوم Top restaurant. All this street, the street that we came in, all down there, it's all restaurants. This is all tourism. Oh, okay. You Thank are you. safe here. Thank you. دا چې دی خپله ګور ما درته ویل ملګرو دغه خپله روزریتو ښار دی او تھینک یو او دا چې دی د خپل همدغه بحر دی ګوره بحر غاړې ته بیچ ته رالو او تھینک یو دغه ډاکټر صاحب ریاض باندې به مو ګرځو دی ښه تھینک یو دا ګوره دا زبردست ښایسته ځای جوړ کړی دی ګورئ دغه آسونه هم دي دلته خلک دغه کېږي د خیردي آس باندې به مې یو چکر ووهو ډېر یو ښایسته زبردست ځای جوړ کړی دی دلته خپله دا بحر دی هغه لرې کښتۍ هم ولاړې دي لانچونه دي البته هغه غټ غټ او ډېره ښایسته هوا ده دا اوس یعنې یخني ده البته کوم ځای کې زه اوسم په امریکا کې او دا ځای چې دی ډېره ښایسته آب و هوا ده دغه د بیچ په غاړه باندې دغه رستورانت دی او دلته به اوس مونږ کینو ګورئ دغه ته به کینو ډېره ښایسته آب و هوا ده ګورئ هغه سره پورې مکمل دا د خلیلي صاحب را سره دی دواړه ناست یو په آسونو باندې دا دی ګوره روان یو د بیچ یا د بحر په غاړه باندې دا ګوره دغه بحر دی د بحر په غاړه باندې روان یو نو موږ ویل راځئ دا هم یو سنت طریقه ده دا سورلی روان یو هماغه مکسیکو کې ولا او تر دې دمه خو ډېره مزه کوي ډېر ښه ځای دی د چکر ځای دی هغه ملګري چې خصوصا په امریکا کې اوسېږي را دي شي دې ځای ته ځکه دلته ارزاني هم ده ما ویل زه دا خلیلي صاحب در باندې وګورم خلیلي صاحب څنګه چل دی سور کې الحمدلله وروره سلامونه ټولو ملګرو ته لیدونکو ته وعلیکم سلام یا ډېره ښایسته لمریزه ورځ ده بس واخیست مزه کوي دغه یا سوارلي اول ځل داسې موږ که نه چندانې بلد هم نه یو خو گزاره کوو ورو ورو دې زده کوو زده کوو به انشاءالله دا بس لږ حالات جوړ شي که نه هملته په خپل ځای کې یو وس ځان ته والو ګرځو بیا هلته خو ډېر ځایونه دي د آسونو خدای دې وطن جوړ کړي ورو رسې مسافر لاړ شو همداسې اوس ژوند سړی هلته ولري خپل وطن خو ګل وطن جنت وطن ده ورو بېشکه د نړۍ د ټولو نه غټ بحر هم همدا دی او آرام دی رښتیا هم په آرام دی دغه چپو ته ګورئ وړي دی او بل داسې غټ طوفانونه پکې نه راځي دا هریکین او دا شیونه دلته نه راځي د بحر غاړه ده ته ورېږه دا څه وایي Vamos. Okay. دا وایي چې وایي واپس ځو دغه چې دی ملګرو دی بل بازار دی ښه تھینک یو تھینکس تھینک یو دغه کې بس همدغه د دې مکسیکو د کلتوري کالي او نه دا خرڅوي دې د خاطره چې دا خو یا سیاحینو یا د ټورستانو ځای دی نو دغه شیونه پکې خرڅوي Hola amigos, something else you're looking for like the blankets, ponchos, Cuban cigars? Oh no, thank you. This is the market for that. Oh, this is a market? دغه مارکیټ دی ښه دا نه وایي غټ مارکیټ دی دا داسې
لاره پکې تلې ده ډېر ښه دا بیا داسې دنده پکې بیل بازار دی دا او ښه دا خو کافي غټ بازار دی بیا او دا خو هغه ځای پورې تللی دی ښه ملګرو موږ راواوښتو واپس امریکې ته دغه شاته که ګورئ همدغه خپله سرحد دی اوس د امریکې خاوره کې یو نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو م خوښه شوي ما غوښته چې په خپله په دې سرحد کې هم ویډیو وکړم ما خو دی نه پرېغوسته خو خپله دا سرحد دی دغه غونډۍ که شاته ګورئ د دې غونډۍ نه خو خپله مکسیکو ده نو بیا هم وایم خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوي ښه وخت ولرئ مننه